بیا هم فیس ټو فیس حرکت دی، جیک به جیک حرکت دی. عمربیک بریالی کېدلی شي، هم د کندوز څخه بیک قوزي بریالی کېدلی شي، خو عمربیک بریالی دی چې د سرپل ولایت لپاره خوسکی وزګوړی اوچت کړي په وړاندې د کندوز څخه بیک قوزي د نوموړي مخنیولو هڅه کوي. وګورو چې نه هم امتیاز هم ترلاسه کېږي د سرپل لپاره، چټک حرکت کوي عمربیک. واقعا خپل لوبغاړي ډېر زیات زبردست پوښښ ورکوي عمربیک پهلوان لپاره. په 12مه شمېره د سرپل ولایت لپاره لوبیږي. په نننۍ سیالۍ کې بهترین لوبېدلی دی، نننۍ سیالۍ هیرو دی. یو ځل بیا چټک او چابک حرکات ترسره کوي، زبردسته پوښښ ورکول کېږي. عمربیک د امتیاز دایرې په طرف باندې د سپرغۍ په شان روان دی، چټک روان دی. آیا عمربیک توانیږي چې نه هم امتیاز ترلاسه کړي که نه؟ دلته د نوموړي مخې او څه نیول کېږي، د نوموړي مسیر بدلیږي له بل مسیر څخه. عمربیک پهلوان غواړي چې د امتیاز دایرې په طرف دې ورسېږي. آیا دا کار کولی شي که نه هم امتیاز د سرپل لپاره ترلاسه کولی شي که نه؟ سید جانانه دفاع را تردام کړې د کندوز لوبغاړو له لوري، سید جانانه دفاع تردام کړې ترسره شوې. بیا هم د پهلوانانو زور آزمایل دی او دلته امتیاز بالاخره